د کهانۍ په شروعات کې موږ یوه جینۍ ګورو. د دې نوم دی مایا. دا د یو مړي څه قبر ته کوزه شي او د دې څه په لاس کې یوه کیمره وي. دا ریکارډ کول غواړي چې آخر د مړي څه په قبر کې څه کیږي. ولې چې د دې په علاقه کې مشهور عقیده ده چې کوم انسان په ژوند کې ډېره عیش و عشرت وکړي نو د مرګ نه پس په قبر کې هغه ته سزا میلاویږي. په اصل کې څو کاله مخکې د مایا د پلار د یو بیکرۍ دوکان و. یوه ورځ یو مذهبي سړی راشي کوم چې ډیر ګناهونه کړي او د قبر د عذاب نه یریږي. هغه د مایا د پلار د دوکان مخې ته ځان والوځي چې ما ډول څوک خښ نه کي او د قبر د عذاب نه بچ شم. خو د مایا مور او پلار په دغه دماکه کې مړه شي. د دې نه پس د مایا په زړه کې د مذهب خلاف ډیر نفرت پیدا شي. هغه وایي چې دا خلک غلط کارونه کوي او نه یریږي نو بیا د مرګ نه پس د عذاب نه ولې یریږي. د دې وجې نه دې فیصله وکړه چې زه به د یو ګناهګار سړي قبر ته کوزیږم او دا به ثابتومه چې په قبر کې هیڅ قسم عذاب نشته. دا چې کم قبر ته کوزیږي دا د یو ګناهګار سړي قبر دی کم چې به بد کارونه کول. دا کیمره راواخلي او قبر ته کوشي او خپل ورور ته ووایي چې په ما باندې خاورې راواردوئ. دا د کیمرې نایټ ویژن موډ آن کی او ګوري چې په قبر کې آخر کیږي څه. خو لږ ټیم پس په دې مړي باندې د قبر عذاب شروع شي. اچانک یو تور مار راوځي او د مړي په خوله کې دننه شي او دې مړي ته ډیر زیات عذاب شروع شي. مایا ډیره زیاته ویریږي او چغې شروع کړي چې ما وباسئ. هغه د الله نه معافي وغواړي او وایي زه به نوره ګستاخي نه کومه. په دغه وخت کې د دې ورور زین تابوت کولاو کي او دا ترې راوباسي. مایا ته اوس پته ولګېده چې د قبر عذاب حق او سچ دی.